د اسلامي امارت واکمنۍ افغانستان او افغانان د ګاونډیانو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان له محتاجۍ څخه د خلاصېدو په پار یو ستر اقدام ترسره کړی د نوموړې واکمنۍ اقتصادي مرستیال د تولیدي فابریکو کمپلیکس پرانیست. مولا عبدالغني برادر اخوند په پرانیست غونډه کې څه ویلي او د خلکو غبرګون ورته څه دی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له لوري د روان 1404 لمریز کال د چونګاښ میاشتې پر 13 نیټه په ملي پراختیا شرکت کې د څو تولیدي فابریکو کمپلیکس پرانیستل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د تولیدي فابریکو دغه کمپلیکس بیا فعالول د داخلي تولیداتو او صنایعو د ودې او پراختیا په برخه کې بنسټیز ګام وباله او زیاته یې کړه چې په دې سره به پر بهرنیو تولیداتو د افغانستان تکیه راکمه او د کورني صنعت په پیاوړتیا او پراختیا کې به د پام وړ مرسته وکړي. مولا برادر وویل د تولیدي فابریکو په دغه کمپلیکس کې به ډیرو هیوادوالو ته د کار زمینه برابر شي. د سیمه ایزو او بهرنیو بازارونو په نسبت به هیوادوالو ته په ارزانه بیه تولیدات وړاندې شي او په لویه کې به دغه کمپلیکس د هیواد د ملي اقتصاد په تقویه کې موثر رول ولوبوي. مولا عبدالغني برادر یو ځل بیا پر ټولو پانګوالو او تجارانو غږ وکړ چې راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هغه په خبره اوس مهال په افغانستان کې د هر ډول لویو متوسطو او کوچنیو پانګونو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. په پای کې نوموړي د ملي پراختیا شرکت له مسؤلانو مننه وکړه چې دغه تولیدي فابریکې یې له 80 کلن ځنډ وروسته بیا فعال کړي او له هغوی په ټینګار وغوښتل چې هیوادوالو ته با کیفیته تولیدات وړاندې کړي.